تازه خبر په نننۍ بي پی ایل سیالیو کې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی څه وکړل دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ په خپله به په هر څه پوه شئ ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم د بنګلادیش تجارتي لیګ په نهمه لوبه کې د راجشاهي رایلز او کلنا ټایګرز لوبډلې مخامخ شوې په پیل کې د لوبې پچه کلنا ټایګرز لوبډلې وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه راجشاهي رایلز په ټاکلو 16 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې چې له ډلې شعیب ملک 8 او روی بوپاره 40 ناسوځېدلې منډې وکړې خو افغان توپوهونکي حضرت الله زازی یوازې یوه منډه وکړه د کلنا ټایګرز له لورې محمد عامر 2 روبي فرلینګ او شاهد الاسلام یوه ویکټه ترلاسه کړه د 190 منډو هدف د کلنا ټایګرز لوبډلې په 19 اوور کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ چې په 15 ویکټو یې بریا خپله کړه د دوی له لورې مشفق الرحیم 90 ریلی روسو 2 او شمس الرحمن 29 ناسوځېدلې منډې وکړې خو افغان چټک توپوهونکي رحمان الله ګربز په 7 منډو وسوځېد د راجشاهي رایلز له لورې هنري رسل 2 کامر الاسلام ربی عفیف حسین او روی بوپاره یوه ویکټه ترلاسه کړه د بنګلادیش تجارتي لیګ په نننۍ لوبه کې د رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی لوبډلې مخامخ شوې خو حضرت الله زازی یوازې یوه منډه او رحمان الله ګربز بیا 7 منډې وکړه نو ډیره مینه او مننه چې ویډیو مو را سره ولیده تر بیا بل ویډیو د الله په امان